الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درنو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ او تاسې د فاتحې د صورت یا د صورت شفا په ځینې نورو اړخونو باندې غږیږو. خدای جل جلاله دې وکړي چې تر پایه د اورېدلو حوصله ولرئ. قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله تعالی علیه یو تفسیر لیکلی ده د تفسیر مظهری په نامه باندې. یو تفسیر لیکلی ده د تفسیر مظهری په نامه باندې. دا تفسیر ډیر معتمد او باوري تفسیر ده او تفسیر مظهری بولی او د خپل دا تفسیر د خپل پیر طریقت او د خپل مرشد مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه په نوم باندې مسما کړی ده. داسې کومې وظیفې اخیستې وې او لاسنیوی یې کړی و، نو د ده مرشد مرزا مظهر جان جانان رحمت الله تعالی علیه نومېده. نو ده له هغه چې ډېر فیوزات او ډېر برکات او ډېر کرامات حاصل کړي وو، نو په دغه بنا باندې ده دا خپل تفسیر د مرزا مظهر رحمت الله علیه په نامه باندې مسما کو او تفسیر مظهری نوم یې ورته ورکو. دغه تفسیر کې قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه له صحیح مسلم شریف چې یو حدیث را نقل کړی ده چې صحیح مسلم کې بیا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت ده. هغه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، وایي کله چې یو سړی سورت فاتحه تلاوت کوي نو چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تر وللضالین پورې. کله چې انسان مسلمان بنده د الله جل جلاله دا الحمدلله رب العالمین تلاوت کی، نو خدای جل جلاله وایي چې د ما بنده د ما ثنا او د ما صفت او د ما پاکی بیان کړه. بیا کله چې الرحمن الرحیم خلاص شي او مالک یوم الدین دا یو انسان ووایي، نو خدای جل جلاله وفرمایي چې د ما بنده د ما لویی او د ما بزرگی او د ما پادشاهی او ملکیت بیان کو. کله چې انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین ته ورسیږي نو وای خدای جل جلاله وفرمایي چې دغه آیت د ما او د ما د بنده ترمنځ سره ګډ او شریک ده. او کله چې اهدنا الصراط المستقیم شروع کی او تر وللضالین پورې ورسئ، الله جل جلاله ورته وفرمایي چې دغه وروستني درې آیاتونه د الحمدلله چې دي دا خاص د ما د بنده لپاره دي، او کوم شی چې د ما بنده وغواړي زه به ده ته ورکوم. نو له دې خبرو چې دا معلومیږي چې الحمدلله د خدای جل جلاله په دربار کې د خدای د بنده هغه صورت ده چې دغه دعاګانې الله جل جلاله خامخا د انسان لپاره قبلوي. اوس دا خبره چې په الحمدلله شریفه کې
کوم حکمتونه دي؟ نو تفاسیرو په دې ارتباط باندې مفصل او مبسوط او محقق تحقیقات او تفصیلات ورکړي دي. یوه خبره چې الحمدلله رب العالمین په دې کې دا خبره ده چې الحمدلله ټولې ثناوې او ټول صفتونه او ټول ستاینې خاص الله جل جلاله لره دي. هغه الله جل جلاله رب العالمین چې دی مربي او پالونکی د ټولو عالمیانو ده. اوس په دې خبره کې چې ټولې ستاینې الله جل جلاله لره دي، په دې کې حکمت دا ده چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته دا ورښیي چې ای د ما بندګانو، ټولې ستاینې او ټول صفتونه دا ټول ما لره دي، او تو خپله عقیده ای انسانه داسې جوړه که چې د تا عقیده په دې باندې جوړه شي چې ستاینې په واقعه کې ټولې الله جل جلاله لره دي. په دې باره کې عربي کې یو شاعر فرمایي وای عباراتنا شتا وحسنك واحد، عباراتنا شتا وحسنك واحد وكل الى ذلك الجمال يشير. وای د موږ عبارتونه، د موږ الفاظ، د موږ خبرې دا خو مختلفې دي. وحسنك واحد، او د تا ښکلا او د تا چمکه او د تا ځلا او د تا ښایست دا یو ده. وكل الى ذلك الجمال يشير، او ټول و دغې یوې ښکلا ته اشاره کوي. په واقعه کې که یو انسان د یو ښکلي او د یو ښایسته او د یو زیبا او د حسین صورت ستاینه او صفت کوي، دا په واقعه کې دا ستاینه او صفت د الله جل جلاله ده. دا ستاینه او دا صفت په واقعه کې د خدای جل جلاله صفت ده. په دې خاطر چې دغه انسان دغه ښکلی او دا ښایسته بشر چې الله جل جلاله پیدا کړی ده، دا الله جل جلاله پیدا کړی ده. نو ته فکر وکړه چې مصنوع یې او هغه جوړ سوی شی یې دومره ښایسته او ښکلی، نو ته پام وکړه چې په خپله ثانیه او په خپله جوړونکی او په خپله هغه ذات چې دا یې پیدا کړی ده، دا به څومره ښایسته او ښکلی. د دنیا په سر باندې چې څومره ښکلې څیرې او څومره ښایسته بشرونه او څومره هغه شیان چې ښه ښکارېږي، دا که په حیواناتو کې وي، دا که په انسانانو کې وي، او دغه لیدل سوي شیان که په جماداتو کې وي، او دا که په نباتاتو کې الله جل جلاله د رامبیل او د چامبیل او د یاسمین او د ګلاب ګلونه جوړ کړي دي، او هغو ته خدای جل جلاله مختلف ښکلې بویونه او ښکلې رایحې ورکړې دي، او انسان د هغو په بویولو باندې خوشحاله کیږي. او یا څومره کاشانې او د مرمر ډبرې او څومره ښکلې موټران او موټرسایکلې او هغه مواد او هغه تعمیرات چې الله جل جلاله جوړ کړي دي، په دغو کې څومره ښکلا او ښایست معلومیږي. او یا څومره هغه سره او سپین زر او هغه موجودات، هغه قیمتي لعلونه او جواهر او یاقوت او زمرد چې پیدا سوي دي د دنیا په سر باندې او ښکلي ښکارېږي. او یا څومره انسانان، او په انسانانو کې خاص هغه مشهور کسان لکه یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والتسلیم چې خدای پاک هغو ته ښکلې څیرې او قوارې ورکړې دي، او هغه یې مزین په خپل زینت سره ګرځولي دي. دا ټول او دا ټول د الله جل جلاله د تخلیق ثمره او نتیجه ده. نو تاسې فکر وکئ
چې مخلوقات دومره ښکلي او ښایسته دي او الله جل جلاله دومره ښکلي او مزین پیدا کړي دي، نو تاسې پام وکړئ چې په خپله خدای جل جلاله به څومره ښایسته او خوشنمای. دغه د جنت په بیان کې راځي علماو لیکلي دي کله چې جنتیان جنت ته ولاړ شي او جنت ته داخل شي او الله جل جلاله دوی ته جنتونه ورکي او په جنت کې دوی ته حوري او غلمان او ولدان او هغه خوندور او لذیذ خواړه ورکي او هغه د جنت بیان د بیا به موږ او تاسې سوره رحمان کې انشاء الله الرحمن علم القرآن هغه صورت کې بیا د جنت بیان انشاء الله په تفصیل سره موږ او تاسې بیانوو. نو بیا به وایي د الله جل جلاله له طرفه دوی ته دا وویل سي چې ای جنتیانو کوم داسې شی پاته دي چې ما تاسې ته نه دي درکړي. نو جنتیان به ورته ووایي چې ای د موږ پروردګاره داسې شی نسته چې تا موږ ته نه ده راکړی، کوم څیزونه او کوم شیان چې تا موږ ته راکړي دي په دې باندې موږ بلکل راضي یو او داسې شی پاته نه ده چې تا موږ ته نه ده راکړی. نو بیا به وایي الله جل جلاله ورته ووایي چې نه، دلته یو څه شی لا پاته ده چې ما تاسې ته نه ده درکړی، هغه د ما دیدار ده. ما لا تر اوسه پورې په خپل دیدار باندې د تاسو سترګې نه دي در خوږې کړې. نو تاسې د ما میلمانه یاست او تاسې به دارالجلال ته راځئ. هلته په جنت کې یوه سیمه ده د دارالجلال په نامه باندې یو سرای ده چې هغه ډېر غټ سرای ده او ډېر لوی ظرفیت لري. هلته به د ما میلمانه یاست او ری به زه خپل دیدار تاسو ته ښکاره کوم. جنتیان چې دا خبره ورسره ومني او خوشحاله سي او د خدای جل جلاله دیدار ته شایقین دي جنتیان، خو په دنیا کې لا هم داسې اعمال سرته رسول چې جنت یې پې حاصل کو او د خدای دیدار یې پې د خدای جل جلاله رضا یې ورباندې حاصله کړه. اوس دا خبره چې د خدای جل جلاله دیدار ده په دې باندې خو دوی لا خوشحاله کېږي. نو وایي یوه ورځ به داسې ورځ راسي چې الله جل جلاله به دوی ټول میلمانه کې په دارالجلال کې کله چې جنتیان ټول په خپلو هغه تختونو کې کینی او دارالجلال ته د الله په قدرت باندې ځانونه ورسوي. هلته به ټول کینی منظم، چوکیګانې به ایښي، خوشبویانې به لګېدلې، د خدای د عشق او د محبت او د الله د رضا فضا کې به وهم خپوري او خلق به د خدای دیدار ته لیوالي. یو بل قسم کیفیت او یو بل قسم حالات او څرنګوالی به په انسانانو باندې راشي. نو دلته به الله جل جلاله هغه خپل حجابونه او هغه خپلې پردې دا لرې کړي او خپل ذات مبارک به د عقایدو مسئله ده د الله جل جلاله ذات ته به جنتیان د سر په سترګو باندې وګوري او مستقیما به د خدای جل جلاله دیدار ته متوجه سي. هلته چې متوجه سي نو داسې یو څه وخت به د خدای جل جلاله دیدار وکړي، له هغه بعد به بیرته حجابونه او پردې بندې سي او د خدای جل جلاله دیدار به بند سي. دلته به جنتیان شور او پیغان شروع کړي. الله جل جلاله چې به غوښتنه وکړي چې خدای جل جلاله دا د تا دیدار خو موږ ډېر کم وخت وکړو او ته خو ډېر لږ وخت ولیدلې، یا خدای پاکه کاش کې چې تا موږ ته خپل ځان یو څه ډېر وخت راښکاره کړی وای. وایي د الله جل جلاله له طرفه به غږ ورباندې وسي او دا به ورته وایي چې ای جنتیانو تاسې ما ته زر کاله وکتل، زر کاله کېږي چې ما خپل دیدار تاسې ته در ښکاره کړی ده او تاسې راته ګورئ، مګر له ډېرې خوشحالي او له ډېره خونده او له ډېره لذت او له ذایقې چې په تاسې باندې دا زر کاله داسې تېر سو لکه یوه لحظه. تاسې که پام ورته کړی په دنیا کې هم د روانشناسي په لحاظ دا معمول ده
که د تا د شپې طبیعت برابر یا د ورځې او له چا سره ناست یې او له هغه سره د غږېدا زړه غواړي او د هغه څېرې ته کتل دا تا ته ښه ښکارېږي، نو کیدای شي دا شپه او دا ورځ په تا باندې ډېره لنډه سي او په ډېر کم وخت کې ته یعنې دا خپل ډېر وخت دا بسته شپه یا دا ټوله ورځ تا ته په ډېر کم وخت باندې حساب شي او تا ته داسې ښکاره شي لکه یوه لحظه چې تېره سوه. او که چیرې ته مغموم یې او غمجن یې او پریشانه یې او در باندې شپه راسي، که هغه شپه څو لنډه وي هم او ډېره لنډه د دوبې شپه وي او د جوزا شپه وي په تا باندې، خو بیا هم دا شپه په تا باندې دومره اوږدېږي چې هېڅکله به هم سبا کېږي نو او تا سره به دا خواهش پیدا یې چې یا خدایه پاکه کاشکې دا شپه خو را باندې لنډه سوې وای، سهار کېږي ولې نه، زه خو داسې پریشانه و غمجن یم، خوب نه راځي او زه خو داسې په دردونو او په رنځونو کې مبتلا یم، سر مې خوږېږي مثلا، تبه مې ده، پریشانه یم، مرض راته پېښ ده، کاش چې دا شپه خو لږ زر سبا سوې وای. نو دلته زر کاله به مسلمانان، انسانان او د خدای هغه عابدین او هغه مخلوق چې الله جل جلاله له دوی نه راضي ده او دوی له خدای جل جلاله نه راضي دي، دا به الله جل جلاله ته وګوري، مګر بیا به هم چې دوی د دیدار شوق ختم نشي او دوی ته به داسې ښکارېږي لکه یوه لحظه چې تېره سوه. نو ګورئ په الحمدلله رب العالمین ټولې ثناوې او ستاینې چې دي دا هغه ذات لره دي چې هغه خدای جل جلاله ده او رب د ټولو عالمیانو پالونکی ده. نو په دې کې الله جل جلاله تا ته دا در پام کوي چې ای انسانه ستاینې خو ډېرې دي، ستاینې خو ډېرې دي، ډېر شیان به وستایې، مګر کوم شی چې ستایې هغه ستاینه په واقعه کې د خدای جل جلاله ستاینه ده، ځکه چې الله جل جلاله د دغه شي خالق او مالک ده، پیدا کوونکی هم ده او په ملکیت کې هم د ده ده. نو ګوره یو شعر یو شاعر په فارسی کې یو شعر ویلی ده، یو بیت یې دا ده، وای خوب رویان را چو دیدی عاشقی رویش مباش، خوب رویان را چو دیدی عاشقی رویش مباش، نقش را در دل نگارو عاشقی نقاش باش. وای کوم هغه ښکلي کسان، هغه د ښې څېرې خاوندان چې هر کله ته ووینې ای انسانه عاشقی رویش مباش، د هغه په مخ باندې مه مین کېږه. نقش را در دل نگار، هغه نقش او هغه صورت او هغه څېره هغه په زړه کې در سره ثبت که او در سره سیوې که، مګر څه وکه و عاشق نقاش باش، او مین په هغه جوړونکي باندې واوسه، په هغه چا مین کېږه چې دا څېره یې جوړه کړې ده. نو ای انسانه د خپل عشق او د خپل محبت هغه فاصله دا دومره مه لنډوه چې دلته نږدې په چا باندې مین سي او هغه اصلي معشوق در چې پاته، اصلي محبوب در چې پاته سي. تو دا د خپل مینتوب او د خپل عاشقي ساحه دا پراخه که او اصلا هدف ته ځان ورسوه. اصلا هدف هغه خداوند متعال جل وعلا شانه ده او هغه نقاش ده او هغه جوړونکی ده. ای انسانه له خدای جل جلاله چې هغه خپله مینه مه پرې کوه. دلته دا داسې مثال لري، دا د دې مثال داسې ده لکه یو څوک چې یو چاته چې نښه کېږدي تقریبا په 100 متره فاصله کې نښه ورته کېږدي او ورته ووایي چې دا د تا نښه ده او دا وویله او یا دا د تا هدف ده.
یا دغه جې ته ځان ورسوه، یا دا د تا هدف ده د منډې له دغه جې منډه واخله او دغې نښې او دې نښان او برید ته ځان ورسوه. دی په دغه کې خطا سي، منډه واخلي، د دغه په نیمۍ کې یو بل داسې ضعیف غوندې څلی غوندې ښکارېږي او دی هغه ته ځان ورسوي او ځان ته خوشحاله او سړي ته غږ راوکړي چې دغه د ځان مې راورساو. نو ګوره دی خو هغه خپل اصلي هدف ته نه یې رسېدلی. نو ګوره د انسان هغه اصلي موخه او هدف چې ده د خدای جل جلاله لقا او د هغه رضا او د هغه خوشحالي او په هغه باندې مینتوب او له هغه سره محبت ده. دا خبره په تصوفو کې انسان ته معلومیږي. عبدالرحمن بابا رحمت الله تعالی علیه فرمای وایي چې په یوه قدم تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. چې په یوه قدم تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. هر بهار لره خزان په جهان شته دی، خزان نه لري بهار د درویشانو. او ټول دیوان د رحمان زار تر دې غزل شه چې بیان یې کړ کردار د درویشانو. ګوره چې په یوه قدم تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. او هر بهار لره خزان په جهان شته دی، خزان نه لري بهار د درویشانو. ټول دیوان د رحمان زار تر دې غزل شه چې بیان یې کړ کردار د درویشانو. نو ګوره د خدای جل جلاله هغه حقیقي او واقعي بندگان او د الله د مینې پتنګان او په خدای جل جلاله باندې مین او عاشق بندگان دا تر عرشه پورې په یوه قدم باندې رسي. دلته الله جل جلاله ته متوجه سي، یعنی د هغه مینې ته متوجه سي او عرش ته ځان ورباندې ورسي. یا په دری کې یو شاعر ویلی دی، وای شکر لله که نه مردیم و رسیدیم به دوست، شکر لله که نه مردیم و رسیدیم به دوست، آفرین باد و برین همت مردانه ایما. وای شکر لله یعنی خاص خدای جل جلاله لره شکر ده که نه مردیم و رسیدیم به دوست، چې موږ مړه نه سو او خپل دوست او معشوق ته مو ځان ورساو. آفرین باد، آفرین دی وي برین همت مردانه ایما، په دغه میړني همت د موږ باندې چې موږ خپل معشوق ته ځان ورساو او خپل محبوب ته ور ورسېدلو. نو دلته وس الله جل جلاله په الحمدلله رب العالمین کې خپل موضوع ته راځو. انسانانو ته دا تعلیم ورکوي چې ای انسانانو ګورئ 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 د خدای جل جلاله له مخلوقه چې طمع قطع کیه او خپل علاقه ورسره کټ کیه او امید او ارزو مخلوق ته دا پرېږدیه او ستاینه د مخلوق په واقعه کې د خدای جل جلاله ستاینه ده. د الله ستاینې ته متوجه سئ، د خدای عبادت ته متوجه سئ، د بل چا عبادت مه کوئ ورونو. د توحید عقیده الله جل جلاله دغه انسانانو ته ورکوي او ورته وایي چې د بل چا عبادت مه کوئ. صرف او صرف یوازې او یوازې د خدای ستاینه ستاینه ده او د خدای مینه چې ده دا مینه ده او د خدای محبت چې ده دا محبت ده او د خدای عبادت چې ده دا عبادت ده. د باطلو الهو د باطلو معبودینو عبادت مه کوئ په دې خاطر چې هغه چې ده نتیجه نه ورکوي، ځکه ټولې ستاینې چې دي په واقعه کې دا لله خاص هغه ذات لره دي رب العالمین چې دی پالونکی د ټولو عالمیانو ده. نو ګوره پښتو کې هم یوه مصرۍ ده، داسې یوه مصرۍ راځي وایي مینه د خدای او رسول ښه ده، دا نور مینې بې وفا پاتې بسینه. نو ای انسانه تو خپله مینه
تو خپل محبت تو خپل عشق تو خپل شوق دا له الله جل جلاله سره وتړه. ځان په خدای وسپاره، عبادت د خدای جل جلاله وکړه، مینه له الله جل جلاله سره وکړه، ځکه چې ټولې ستاینې چې دي لله خاص هغه خدای جل جلاله لره دي، رب العالمین چې دی پالونکی د ټولو عالمیانو ده. دا څه څیرې، دا څه څیرې او دا څه صورتونه او دا ټول پږي او دا ټول هیکلونه او دا ټولې مجسمې او دغه ټول نباتات و حیوانات و جمادات او دغه ټول تکوین او دغه ټوله دنیا او مافیها او دغه المریض نظام، دغه شمسي نظام او دا ټولې سیارې او ستوري او دا لمر و سپوږمۍ او دغه اسمانونه او دا ځمکې او په ځمکو کې هغه نازولې مخلوقات د خدای جل جلاله، دا ټول دا الله جل جلاله پیدا کړي دي، بل چا نه دي پیدا کړي. ټولې څیرې خدای پیدا کړي، ټوله ښکلا خدای پیدا کړي. ښکلا ټوله له الله جل جلاله سره ده. یو څه ښکلا الله جل جلاله د دنیا دا ښکلیو ته هم ورکړې ده. الله جل جلاله ډېر ښکلی ده او د خپلې ښکلا یو څه نمونه یې په حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والتسلیم کې ظاهره کړې وه، چې بیا دی په ښکلا باندې مشهور سو او هغه بیان یې بیا په صورت یوسف کې راځي، بیا به موږ او تاسې پې وغږیږو. بیا د دې ټولې ښکلا هغه عظمي برخه د هغه جز د ښکلا هغه عظمي برخه خدای جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وه. مولانا جامی عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه فرمایي و یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والتسلیم خو ډېر ښکلی و، ښکلا خدای پاک ورکړې وه، مګر د یوسف علیه السلام ښکلا بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلا ته دا رقم وړه او ضعیفه وه، لکه له یو چا سره چې د ښکلا درمند موجودي او ریاسه موجوده وي او یو چا د ښکلا لو کړی او ټوله ښکلا یې په کودو کې وراخیستي او یو څه وږي د غنمو وږي د ښکلا وږي پراته په دا پټو کې او یو بل سړی ورسي او دا وږي پسې راټول کړي. نو خدای جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره ښکلا ورکړې وه او یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والتسلیم بیا د محمد رسول الله د ښکلا په وډ کې وږي راټول کړي وو. نو ګوره یوسف علیه السلام په سلګونو په زرګونو کاله مخکې تېر سوی ده، مګر نن یې هم ښکلا په دنیا کې یادیږي او د ده له وجې د ټول کنعان خلک ښکلي بلل کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې تېر سوی په جزیرة العرب کې، نن یې هم د ښکلا خبرې په دنیا کې کیږي. الله جل جلاله د ځمکې په سر ښکلي انسانان او حیوانات او نباتات او جمادات پیدا کړي دي. د هغو د ښکلا او خبرې شاعران او ادیبان په خپلو شعرونو او ادبیاتو کې کوي او دارنګه نثر لیکونکي او مضمون لیکونکي په خپلو مضامینو کې د ښکلیو د ښکلا او خبرې کوي، مګر دا ټول د هغه ښکلي ذات مخلوقات دي چې هغه دا ټول پیدا کړي دي او بیرته یې هم پناه کوي. نو ګورئ الله جل جلاله انسان دې ته متوجه که چې ای انسانه الحمدلله رب العالمین، ټولې ستاینې، ټول صفتونه، ټولې ثناوې او هغه ټولې ښکلاوې چې دي دا هغه ذات لره دي رب العالمین چې دی پالونکی د عالمیانو ده. دلته اوس دا خبره چې الحمدلله رب العالمین په دې کې نور حکم او مصالح څه دي دا به بیا په راتلونکي درس کې انشاءالله بیانوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.